الله جل شانه راته امر کوي د قریب حق ورکي. په دې ځای کې حضرات مفسرین رحمهم الله فرمایي چې الله جل شانه یو عجیب کلمه وویله، وآتي ذا القربى قرابت والا ولا ذا القربى قرابت والا. دا ذا القربى ولا دا عام کړل که هغه قرابت وی چې د پلار په واسطه راغلی وی لکه کاکا اما، که هغه قرابت وی چې د مور په واسطه راغلی وی لکه ماما او خاله، که هغه قرابت وی چې د خزي په واسطه راغلی وی لکه اخشي خسر خشنا او خواشه، د دې ټولو تبارک د الله پاک حکم دی چې حق ادا کړي. او دوهمه نقطه دا بیان کړې د علماء کرامو چې الله جل شانه دلته حق ورته ویل دی، وآتي ذا القربى حقا، د قریبانو حق ورکړه. علماء کرام نقطه بیانوي وایي که یو څوک د خپلو قریبانو سره شو کي نو په دې کې دی په هغو باندې احسان نسی بارولی، په هغو باندې دی احسان نسی بارولی چې ما ستا سره شو کړله، که دا خو د خپل حق ورکوي، دا د دې حق دی. لکه ستا چې په ما باندې قرض باندې وي 10,000، زه ستا قرض ادا کړم، تا ته 10,000 درکړم ستا قرض، نو بیا په تا باندې احسان کوم؟ جواب راکړي بیا احسان کوم په تا؟ اگر ما قرضدار شما بودیم 10,000 قرضدار شما بودیم و به شما 10,000 قرض ادا کردیم، الحق داریم که به شما احسان هم چی کنیم بار کنیم که ما 10,000 نداریم و حق شما را دادیم. اینطور اگر شما با همراه کدام قریب قرابت را کردی، حقوق را دادی، کمک کردی، شما نمیتوانی که برو احسان کنی که ما همراه شما یہ کردیم و کردیم، زیرا که اینمی حق اونها است. و در حدیث شریف است که وقتی که الله جل شانه قرابت را پیدا کرد، قرابت را، پس قرابت در حضور الله تعالی، نمی قرابت در حضور الله تعالی یک خواست کرد، یک عریضه کرد، یا الله من وصلنی، ونمو مردم که قرابت را وصل میکنه، قرابت را نگاهداری میکنه، یا الله اونها را همراه رحمت خود وصل کنی، اونها رحمت نازل کنی. ونمو مردم که در دنیا قرابت را نگاهداری قرابت نمی کنه، همراه اقربا قرابت پروری نمی کنه، قرابت خود به الله تعالی خواست کرد که الله اونها را از رحمت خود قطع کنی. و الله جل شانه دعای نمو قبول کرد، الله جل شانه همراه قرابت وعده کرد. و نمو مردم که در دنیا قرابت پروری می کنه، ما اونها را همراه رحمت خود وصل می کنی. و نمو مردم که در دنیا قرابت پروری نمی کنه، ما اونها را از رحمت خود دور می کنی.